بسم الله الرحمن الرحیم. زم ډاکټر ریس خان ز تاسو ته خوش آمدید وایم. زمون په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به مونږ د مور په خېټه کې د ماشوم د 9 میاشتو سفر ډیسکس کوو. نننۍ دغه سلسلې 9مه ویډیو ده او په دې نننۍ ویډیو کې به مونږ د مور په خېټه کې د ماشوم د 9مې میاشتې سفر ډیسکس کوو چې د ماشوم په وجود کې د وجود په خدوخالو کې څه تبدیلیانې راځي او د دې سره سره د پریګننسي په څه کمپلیکیشنز یا میډیکل کیسز باندې به هم خبرې کوو. نو زموږ سره اوسئ په دې ویډیو کې. په دې 9مه میاشت کې چونکې د مور په خېټه کې د ماشوم دپاره د سپیس یا ځګې راکم شي، تقریبا ختم شي، نو ماشوم د لتو وهلو په ځای باندې صرف رولینګ مومنت یا سټرچینګ کوي، مطلب صرف تاویږي را تاویږي او د خپل وجود غذایی او آزادوي. او دا د دې خبرې اظهار کوي چې ماشوم تقریبا پیدایش ته نږدې دی، ځکه چې د مور په خېټه کې د ماشوم د لویدو دپاره کم سپیس چې دی یا ځای چې دی تقریبا ختم دی او په کمیدو باندې دی. اوس چونکې سپیس یا ځګې کم دی نو دا ماشوم بالکل کرلډ پوزیشن کې پروت وي په دې خېټه کې. د خپل لاس بالکل د سینې سره راجوخت کړي، د سر یې لږ سر او زنه یې لږ هم د سینې طرف ته راجوخت کړي او د خپې هم د خپلې خېټې طرف ته راجوخت کړي او دې ته فیټل پوزیشن ویلی کېږي. او دا پوزیشن چونکې سپیس کم دی نو دا د دې کم سپیس دپاره د ټولو نه بیسټ او بهترین پوزیشن دی. اوس په دې 9مه میاشت کې تقریبا 95% ماشومان چې دي د هغوی پوزیشن هیډ ډاون شي. د هیډ ډاون پوزیشن مطلب دا دی چې د سر را مخې ته شي او خپې بری، سر یې ښکتی او خپې بری. او دا پوزیشن د پیدایش دپاره یو اهمترین او محفوظ پوزیشن دی. اوس په دې 9مه میاشت کې خاص کر د 9مې میاشتې په 14مه هفته کې د ماشوم د سر نورم راښکته شي او د مور په خېټه کې کم پلوس ریجن چې دی هغې ته راکوز شي. دې کنډیشن ته لایټنینګ ویلی کېږي او دا د دې خبرې انډیکیشن دی چې ماشوم اوس پیدایش ته نږدې دی او د پیدایش دپاره تیار دی. اوس د ماشوم د زنه چې وي دا بالکل د سینې سره لګېدلې وي او د سر چې دی نو دا په یو فلیکسیبل پوزیشن کې وي. دا فلیکسډ پوزیشن د ماشوم د سر او د ماشوم د وجود د دې پیدایش د لارې نه د تېرېدو دپاره دا پوزیشن امپورټنټ وي او د دا تېرېدل د دې لارې نه ډېر اسان کړي. اوس د 9مې میاشتې په 30مه هفته کې د ماشوم ته د ارلی ټرم ماشوم ویلی کېږي. په دې ارلی ټرم کې د ماشوم د وجود زیاتره اعضا چې دي دا تقریبا مکمل ډیولپ شوي وي، خو سټل هغه فاینل فینیشنګ یا فاینل ټچ د هغې پاتې وي او دا فاینل کم نور ډیولپمنټ څه لږ ډېر چې پاتې دی د هغې فاینل ټچ یا فاینل فینیشنګ کېږي. اوس اگر چې د ماشوم پیدایش ته نږدې دی، په 9مه میاشت کې دی، خو د کوپړی کم زیاتره هډوکي چې دي دا سخت نه وي، کلک شوي نه وي، بلکې د سر او د سر کومه کوپړی چې دا کوم هډوکي چې دي دا اوس هم فلیکسیبل وي. او دا فلیکسیبلټي په اصل کې د پیدایش په دوران کې د پیدایش د اسانۍ دپاره او د دماغو او د سر د محفوظتیا دپاره امپورټنټ ده. او په سیم ټایم باندې دا فلیکسیبل کوپړی اوس هم د دماغ چې کوم دی په ډېر صحیح طریقه او په ښه طریقه محفوظ کوي. بیا په دې 9مه میاشت کې د ماشوم د سرمن د لاندې د وازګې مقدار نور هم زیات شي چې دا به د ماشوم د مستقبل دپاره د انرژي یو سورس وي او ورسره دا ماشوم به د یخنۍ نه هم بچ کوي. اوس په دې 9مه میاشت کې د ماشوم په وجود چې کوم لنوګو هیرز یا لنوګو ویښته هغه تقریبا مکمل ختم شي، ډسپیر شي، ځکه چې د ماشوم په وجود کې د وازګې مقدار ډېر زیات وي او د وازګې دا مقدار دا ماشوم د یخنۍ نه د بچ کولو دپاره کافي وي. بل د ماشوم د سکن یا د وجود د پاسه چې کوم کریمي کوټینګ او کومې ته چې ورنکس ویلی کېدو هغه تقریبا هم په ختمېدو شي د لنوګو هیرز په شانتې او صرف لږ ورنکس لیر پاتې وي او دا د ماشوم د سکن حفاظت کوي. بل د 9مه میاشتې په 18مه هفته باندې د ماشوم لنګز یا د ماشوم کوم پړپوس چې دی دا فولي ډیولپ وي او که ماشوم اوس پیدا شي نو دا د خطرې نه بهر خبره ده. که په دې مخکینو هفتو کې یا مخکینو میاشتو کې ماشوم پیدا شوی نو د هغه لنګز یا پړپوس فولي ډیولپ نه وي او هغه ته بیا د ډېر سپیشل کیر یا د سپیشل خیال ضرورت وي.
او همدا وجه ده چې د مور په خېټه کې د ماشوم په ډیولپمنٹ کې هر هفته نه بلکې هر ورځ ډیره زیاته امپورټنټ ده، ځکه چې په هر ورځ کې څه نه څه ډیولپمنٹ کم چې د ماشوم د پیدایش نه بعد د ژوند لپاره ډیر زیات ضروري هغه کیږي، نو په وخت باندې د ماشوم پیدایش ډیر زیات امپورټنټ دی. بل په دې 18مه هفته کې یا په دې 9مه میاشت په اخره کې ماشوم 3 قسمه عملونه چې دی دا تیز کی، دا ریفاین کی، په هغه کې یو بریدینګ دی، ساه اخیستل، دویم په هغه کې سکینګ دی یا رودل چې ورته وایي یا ګوته رودل چې ورته وایي، او بل تیرول. دا درې وړه عملونه چونکې د پیدایش وخت نږدې دی نو دا درې وړه عملونه د لپاره ډېر زیات لازمي دي. ساه اخیستل او رودل ځکه چې دی کله پیدا شي دته به بیا د پیو د خوراک ضرورتي او د دې نه علاوه د تیرولو پریکټس هم دا درې وړه ډېر زیات لازمي دي. د دې سره سره په دې 18مه هفته کې د ماشوم د ګوتو کم نوکونه چې دي هغه د ګوتو څوکو ته راورسي یا د هغې نه واوړي او دا د دې انډیکیشن دی چې ماشوم پیدایش ته نږدې دی. د دې سره سره د ماشوم په کوپړۍ یا په سر باندې پوره یخته راوخیږي، ورسره د مخ راډک شي. ښه اوس ته د مور په خېټه کې چې دا ماشوم څومره موده وي، خاص کر په د اخرنو میاشتو کې، نو د دا پاخانه د دې ماشوم په کولمو کې جمع کیږي چې هغې ته میکونیم ویلی کیږي، خو د مور په د خېټه کې دا پاخانه نه خارجوي. د هغې وجه دا وي چې د مور په د خېټه کې دننه په امنیاټک فلویډ کې داسې هارمونز وي چې هغه د ماشوم د پاخانې کولو ته نه پرېږدي، ځکه چې هغه دا سیګنل ورکوي چې ته فلحال پاخانه مه کوه. خو چې کله دا ماشوم پیدا شي نو د پیدایش نه بعد په 40 غنټو کې 48 غنټو کې دا ماشوم به دا پاخانه خارجي او دا ډېر زیات امپورټنټ وي. دې پاخانې ته یا دې فضلې ته میکونیم ویلی کیږي. ښه اوس چې کله دا ماشوم په د 9مه میاشت کې یو کم 40مې هفتې ته ورسي نو دا هفته چې دا په دې هفته کې د ماشوم ټول وجود فولي ډیولپ وي، د دا پوزیشن د پیدایش لپاره بهترین وي او د پیدایش ته تقریبا مکمل تیار شي. بل په دې یو کم 40مه هفته کې د مور په خېټه کې چې څومره سپیس وي هغه تقریبا د ماشوم ګیر کړی منلی وي او د په هغې کې مومنټ ډېر په مشکله سره کولی شي او د په آرام سره پروت وي. د دې نه علاوه د دا په سکن باندې کم لنوګو هیرز چې دي هغه کمپلیټلی تقریبا ختم شي، ورسره کم ورنکس یا کریمی لیر دی هغه هم تقریبا ختم شي. بل په دې یو کم 40مه هفته کې د ماشوم کم نیپلز برډز چې دي دا نور هم پرومیننټ شي، راښکاره شي او دا اصل کې د مور کم د امنیاټک فلویډ او د مور کم هارمونز چې دي هغه د عمل متاثره کړي او د دوی دا نیپلز یا نیپل برډز راښکاره شي. ښه اوس که موږ لږ په نور گهرای باندې خبره وکړو، په سیلولر، هارمونل، کیمیکل، بایوکیمیکل لیول باندې خبره وکړو، نو چونکې دا ماشوم پیدایش ته نږدې دی او د بهر دنیا چې دا ټوله د جراثیمو نه ډکه ده، نو د ماشوم ته د بیماریانو ډېره غټه خطره ده. د دې د وجې نه د مور د وجود نه کم IgG انټي باډیز چې دي دا یو فوج دی او دا د جراثیمو خلاف ډېر مؤثر دی. نو د دې ډېر زیات مقدار د مور د وجود نه د پلیسنټا د نوم په ذریعه د دې ماشوم د وجود ته را ترانسفر شي چې یاره ماشوم چونکې پیدایش ته نږدې دی نو بهر د وجود د مختلف قسمه جراثیمو نه حفاظت وکړي. ښه اوس ته د ماشوم د سرمن نه لاندې خاص کر په ولو باندې، په لاسونو باندې، په مخ باندې او د وجود په مختلف ځګونو باندې وازګه چې دی دا ډیپازټ شي، دا فیټس ډیپازټ شي او دا ډېر زیات اهم عمل وي، خاص کر د هغه علاقو دپاره، د هغه ماشومانو دپاره د کومه پیدایش چې به په یخو علاقو یا په یخ موسم لکه د ژمي په موسم کې کیږي، ځکه چې دا د ماشوم د سروایول دپاره ډېر زیات اهم دی. ورسره ماشوم ته انرژي هم ورکوي. اوس چونکې دا ماشوم پیدایش ته نږدې دی نو دله به ساه اخیستل پکار وي. د دې وجې نه د مور کم هارمونز چې دي، د پریګننسي کم هارمونز چې دي او د دې نه علاوه د دې ماشوم په لنګز یا پړپوس کې کم سرپیکټنټ چې پیدا کیږي دا ډېر زیات اهم دی چې دا پړپوس ډیولپ کی او کولاوي ساتي د ساه راکاږلو دپاره او د ساه اخیستو دپاره. ښه اوس ته د ماشوم په ینه کې دننه ګلایکوجن سټور شي او آیرن یعنی فولاد هم سټور شي. دا دواړه د خوراک قسمونه دي او دا ډېر زیات اهم وي د ماشوم دپاره چې دی کله پیدا شي، خاص کر د کم کارډ چې دی یا کم نوم چې دی هغه چې کټ کړلی شي د هغې نه بعد چونکې ده ته فورا د خوراک ضرورت وي، د دې دواړو څیزونو ته ضرورت وي، نو دا سټوریج یا سټور په دغه وخت کې ډېر زیات اهم کردار ادا کوي.
اوس په لږه خبرو وکړو په دې اخري ټایم کې د پریګننسي په کمپلیکیشنز یا سم میډیکل کنډیشن باندې. نو په دې کیس کې یو کنډیشن دی چې هغې ته اولیګو هایډرومنیوس ویلی کیږي. په دې کنډیشن کې داسې چلو شي چونکې ماشوم پیدایش ته نږدې دی نو د مور په خېټه کې کم امنیاټک فلویډ یا اوبه چې دي د هغې مقدار انتهایی کم پاتې شي او په دې ټایم کې دا چانس زیات وي چې په دې ماشوم پورې کم نوم یا کاډ نښتی دی دا د تاو راتاو شي او چونکې ماشوم ته د مور نه خوراک هم د دې نالۍ په ذریعه باندې کیږي نو که فرض که دا تاو راتاو شي ونښلي نو په دغه کیس کې ماشوم ته د خوراک ته رسېدل دا متاثره کیدی شي او د دا ژوند ته خطره کیدی شي. نو د دې ډیر په احتیاط سره او ډیر فریکوینټ ابزرویشن دا ډیر زیات امپورټنټ وي چې په دې سټیج باندې ماشوم دی انډر فریکوینټ ابزرویشن او د دا قتل لازمي وي. یو دویم خطرناک کنډیشن په دې نهمه میاشت کې هغه دا دی چې که فرض که ماشوم د مور په خېټه کې دننه خپله فضله خارجه کی یا پاخانه خارجه کی او دا په دې امنیاټک فلویډ یا د مور په دې خېټه کې چې کمې اوبه وي د دې سره میلاو شي او دا ماشوم بیا دغه کنټامینیټډ یا د پاخانې سره چې دا مکس شوي اوبه دا تیرې کی نو د دې د تیرولو د وجې نه د ماشوم د ستا اخیستو کوم عمل چې دی هغه متاثره کیدی شي او دا هم یو ډېر خطرناک کنډیشن وي. د دې نه علاوه یو بل عمل کم چې لږ خطرناک دی هغه دا دی چې د ماشوم د پیدایش چې دی دا ډیلی شي د دې 9 میاشتو نه یا د یو کم 13 هفتې نه ډیلی شي چې څومره دا لیټ کیږي نو په دغه لیټ کېدو په کیس کې د ماشوم ته چې کم کاډ یا نوم نښتی دی د کم په ذریعه چې کم خوراک ماشوم ته رسي دا کمزوری کیږي د خوراک د ترسیل دپاره. نو په دې کیس کې بیا د ماشوم مانیټرینګ الټراساوند د زړه دړکن دا ډاکټران فریکوینټ مانیټر کوي چې وڅاري چې یاره دا ماشوم محفوظ دی که نه او د هغې مطابق هغوی بیا د پیدایش ډیسیژن اخلي. دا و د دې سیریز نهمه ویډیو په کمه کې چې موږ د ماشوم د وجود په خدوخال او ډیولپمنټ کې په تبدیلیانو او د پریګننسي په کمپلیکیشنز باندې خبره وکړله. زموږ د ویډیو دا سیریز به جاری وي او د دې سیریز آخرنی ویډیو په کمه کې چې به موږ ډي ډے یا د پیدایش په ورځ باندې خبره کوو. که فرض که تاسو د دې سیریز نورې ویډیوز نه کتلی نو لاړ شئ پلی لیست ته او په پلی لیست کې دغه نورې ویډیوز وګورئ. د دې نه علاوه که دا ویډیوز تاسو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ کومنټ وکړئ او که فرض که تاسو په دې چینل باندې نوي او دا چینل مو اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو دا چینل لازمن سبسکرایب کړئ. د دې سره زموږ ډېره حوصله افزایي کیږي او انشاءالله موږ به داسې معلوماتي ساینسي او د معلوماتو نه ډکې ویډیو تاسو سره هره هفته شیر کوو. ملاویږو تاسو سره په یو بله خوندوره او معلوماتي ویډیو کې تر د هغې پورې د الله په امان.